وایي ګلپاڼې چې کم دی نو توبه وویستله. په دې کې څومره حقیقت دی؟ راځئ دې ټول معلومات د تاسو سره شریکوم چې ګلپاڼې اخر ولې توبه وویستله. راځئ دوستانو تاسو چې ریسرچ کومه ویډیو ښکاري چې دا د ګلپاڼې یو نوې ویډیو ده، د ګلپاڼې بیان راغلی دی، دا به زه په تاسو باندې ګورم، نو فیصله بیا تاسو کوئ. ځکه په سوشل میډیا دا خبره ډېر وایرل دی چې ګلپاڼې هم توبه وویستله. راځئ تاسو اول د ګلپاڼې دا ویډیو وګورئ، دا یې نه پس پې خپلې خبرې کوو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ګلپاڼه او دې وخت زه ریکارډینګ کومه لګیا یم، خو د سندرې یا غزل نه حمدنات زما په اول ځل باندې حمدنات را روان دی. زه غواړم چې د رمضان المبارک د اخري اشرار کې تاسو دپاره دا حمدنات ریکارډ کړم او تاسو یې واورئ. زه امید کوم چې زما سندرې غزلې تاسو خوښې کړي دي، تاسو به زما حمدنات هم خوښوئ. دا به زما په آفیشیل یوټیوب ګلپاڼه. دوستانو تاسو دا ویډیو وکتله چې دا په سټوډیو کې ده، یعنی وایي چې زه اوس د اختر پورې به نظمونه ریکارډ کوم، حمدونه به ریکارډ کوم، نعتونه به ریکارډ کوم، د اختر پورې به زه دا ګانې نه ریکارډ کوم. نو ډېر ملګري وایي چې توبه یې ویستل، خو نه توبه یې نه دی ایستي. خو خیر یعنی نازي اقبال چې څو ورځې مخکې یو ویډیو راغلی و، هغې ته سعودي نه آفر شوی و، هغې چې کوم انکار کړی و، نو ډېرو خلکو د هغې بیا سپورټ کولو، خلکو سره مینه پیدا شوې وه، یعنی چې په دین اسلام دومره مینه ده. نو دوستانو دغسې ګلپاڼې هم وایي چې زه به د اختر پورې په دې روژه کې به زه حمدونه وایم او تاسو به حمدونه خوښوئ. دوستانو اوس به موږ وګورو که تاسو لیدلی وي د ګلپاڼې چې کله څنګه ریلیز شي نو په هغې باندې په میلیونو باندې ویوز وي په 24 ګنټو کې. خو اوس به موږ وګورو چې د ګلپاڼې په دې حمدونو په دې نعتونو به څومره ویوز راځي. زموږ پښتانه کې دا یو شی هم دی چې هغوی داسې حمدونه او نعتونه ډېر نه سپورټ کوي، یعنی دا کوم چې ګانې وي ټپي وي نو دا ډېر سپورټ کوي، او کوم چې نظمونه وي نعتونه وي نو هغه ډېر نه سپورټ کوي. نو په دې وجه باندې ډېر خلک دې لارې ته هم نه راځي. نو دوستانو الله دې وکړي چې زموږ پښتانه دا نعتونه او نظمونه سپورټ کړي او الله دې ګلپاڼې ته هم د نیکي هدایت وکړي چې دا دین اسلام لارې ته راشي. دوستانو دا ویډیو ما چې تاسو سره هم شریکه کړمه چې ګلپاڼه یعنی رښتیا توبه ویستله او که نه. ما دا معلومات ما چې تاسو سره شریک کړم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. د داسې معلومات ویډیوګانو دپاره سره سید جان افیشل چینل سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړئ اجازت و. د لوی الله په امان.